د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ تازه لاندو مهمو خبرونو ته. شنونکي وایي ناسم کورنی سیاست د هیواد انزوا ته کشوي. د چارو شنونکي وایي چې د دوحې فورم غونډه کې د افغانستان موضوع ډیره کمرنګه ده او لامل یې د افغان چارواکو وروستۍ ناسمې پرېکړې دي. د افغان چارو شنونکي واحد فقیري ویل چې ناسم داخلي سیاست پر بهرنیو اړیکو منفي اغیز کوي. په بهر کې مخالفتونه راپاروي، هیواد انزوا ته کشوي او د غرض د هیواد نړیوال حیثیت ته زیان رسوي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم ویلي چې د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل به ستر ملي او نړیوال زیانونه تر شا ولري او دوام به یې د افغان نجونو د ناهیلۍ سبب وګرځي. یا د شورا په یوې بیانیه کې ویلي چې د اسلامي امارت له لوري د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو د افغانستان مسلمان ملت متاثر او نړیوال حیران کړي دي. یا د شورا له اسلامي امارت څخه غوښتنه کړې ده چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه پر خپله پرېکړه له سره خبر وکړي. د پاکستان د صدراعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ د تحریک په ترڅ کې مرکزي حکومت او مخالفو ګوندونو اسلام آباد کې د خپل سیاسي طاقت ښودلو پرېکړه کړې ده. د حکومت مخالفه جمعیت علما اسلام ډلې جلسه کې د ګډون لپاره د ګوند د قافلو اسلام آباد ته تګ پیل شوی دی او بل لوی حکومت مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز هم اسلام آباد پله د لاریون کولو اعلان کړی دی. د شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبري کنفرانس ته د وینا په وخت کې د کورنیو چارو مرکزي وزیر شیخ رشید ویل مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د جلسې لپاره لا تر دې دمه اسلام آباد د انتظامیې سره رابطه نه ده کړې، خو حکومت د جمعیت علما اسلام ډلې په خواست دوی ته په سري نګرهي وي یا لوی سړک کې د یوې ورځې د جلسې اجازت ورکړی دی او د شیخ رشید په خبره جمعیت ته به د پرلط غځونې اجازت نه ورکول کېږي او که جمعیت داسې وکړل نو قانون به حرکت کې راځي. خو د جمعیت علما اسلام ډلې د سینټ غړي کامران مرتضی په دې اړه په شیخ رشید د غلط بیانۍ تور لګولی دی.